سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه حامدي دی. د اډوبي فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس اتمې ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تېره ویډیو کې موږ پر کراپ ټول باندې خبرې وکړې دي، دغه رنګه پرسپیکټیو کراپ، سلایس ټول، سلایس سلیکټ ټول. نن راځو دوستانو فریم ټول وایو، همدارنګه پر آی ډراپر او په دا نور کنټینټس باندې څه نه څه خبرې کوو. راځم لومړی فریم ټول دوستانو داسې کار کوي چې موږ زه راځم یو بله صفحه جوړوم نوې. اوس راځم دلته فریم ټول، داسې یو فریم ټول زه جوړوم. د دې هدف چې دی زموږ د عکسونو دپاره یو پلیس هوډل یا یو ځای چې جوړوي. راځم دلته بیرته د عکس را انتقالوم هلته. تاسې وګورئ هغه عکس نور دلته دا رقم نه دی چې غټ راځي لکه په دا نور څپو کې چې موږ عکس را انتقال کوي بیا مو مالایده کوچنی کوي. یا اوس د هغې ستونزې څخه موږ خلاص سوي یو. کله چې موږ فریم ټول جوړ کړی فقط عکس چې راوړو دی په هغه اندازه کې زموږ سره راځي. تاسې اوس وګورئ کولی سئ چې عکس تاسې یو څه غټ کړي یا اندازه یې کوچنی کړي یا یې ډېره کړي. نو دا زموږ د عکسونو دپاره چې سو یو فریم هولډر سو یا پلیس هولډر سو. البته دلته په دې ځای کې کولی سئ تاسې اوس که چیرې عکس مثلا زه ساده راوړم دلته نو بیا زه مجبوره یم چې عکس خپله چیش کم کوچنی کم. ګورئ مګر کله چې په پلیس هولډر یا فریم ټول کې نو بیا هغه خپل اتومات ما سره په هغه اندازه کې پاتېږي. دا په 2019 ورژن کې فریم ټول اضافه سوی دی چې زموږ د عکسونو دپاره یو پلیس هولډر فریم جوړوي یا مثلا یو ځای جوړوي، یو خاص ساحه جوړوي زموږ د عکسونو دپاره. بل دوستانو راځو دلته آی ډراپر وایو. زه راځم یو بل عکس خلاصوم. مثلا په دا عکس کې زه راځم اول آی ډراپر انتخابوم، بیا راځم زه دلته زما مثلا دا رنګ خوښ سو، دا ژړ رنګ، دا کلیکوم، دی هغه رنګ اخلي. کولی سو هغه رنګ بیا بل ځای یو بل ایمیج یا بل دغه ته د چیش د لارې ورکړو. د پینټ بکیټ تا وروسته وایي د خیره. زه اوس فقط دومره تشریح کوم چې تاسو کولی سئ هغه رنګ به بل ځای چیش کې استعمال کړئ. نو زه راځم په دې ځای کې هغه رنګ چیش کوم استعمالوم. تاسې اوس وګورئ بیا هغه رنګ هر ځای تاسې کولی سئ چې استعمال کړئ. نو د آی ډراپر کار دا سو چې موږ کولی سو د هر ځای څخه رنګ واخلو او وروسته یې بل ځای چیش کړو استعمال کړو. او بل هم دوستان دلته دوام اپشن 3D مټیریل آی ډراپر ټول لرو. د ده کار چې دی مثلا موږ یو 3D ټکسټ لیکلی دی، زه راځم بله صفحه جوړوم او دلته یو 3D ټکسټ لیکم. په دا ترتیب سره زه به دا یو څه داسې کم. راځم دا خط چې شته اړوم 3D ته یې اړوم. تاسې اوس وګورئ زما سره دی 3D شکل ته واوښتی دا خط. اوس راځم د دې وظیفه تاسې ته تشریح کوم دوستانو. د ده د لارې موږ کولی سو د دې خط رنګ چیش کړو واړوو. راځم دلته کلیک لګوم، تاسې وګورئ د دې رنګ واوښتی او په دې ځای کې اوس کولی سو چې نور رنګونه هم دې ټکسټ ته ورکړو یا خط ته ورکړو. په دا ترتیب سره اوس مثلا خبرې زه غواړم دا رنګ ورکړم. تاسې اوس وګورئ بیا به دی هغه رنګ چیش کوي دا ټکسټ ته ورکوي. د ده کار چې شو دوستانو 3D ټکسټ یا ډیزاین ته موږ چې رنګ ورکوو هغه د دې لارې موږ ورکولی سو. مخته دوستانو په 3D منیو کې هم موږ پر 3D باندې ډېر نور بحث هم لرو، فقط په دې ځای کې مې د دغه یو اپشن تاسې ته وظیفه واضح کړله. او بل هم دوستانو دلته لرو کلر سیمپلر ټول. د ده وظیفه داسې ده چې موږ کولی سو چې د یو ایمیج یا د یو عکس څو رنګونه موږ د ځان سره یاداشت کړو. مثلا د خبرې زما دا رنګ سمپل مې په کار دی، دا رنګ، دغه رنګ ژړ رنګ، دا رنګ، تقریبا تر 10 پورې موږ کولی سو چې دا رنګونه چیش کړو انتخاب کړو. تاسې اوس وګورئ دی وایي چې مکمل دغه چې دی حد چې دی هغه 10 عدده دی. نو موږ دا 10 رنګونه انتخاب کړل. ګورئ دا دلته زموږ سره ټول ثبت شوله په RGB کې RED څونه دی GB. ګوره ټول دا مکمل د دې رنګ اوس به موږ کولی سو چې مخته وروسته ځایونو کې هم استفاده وکړو یا بل ځای کار ځینې واخلو. یعنې مطلب څو سمپله موږ ځان سره ثبت کړله. دغه اول آی ډراپر د دې سره فرق دا دی د یو رنګ ثبتوي، خو دی دا دی زموږ سره 10 رنګه ثبتوي. یعنې 10 رنګه تاسې کولی سئ چې د یو ایمیج یا د یو ډیزاین د ثبت کړي او بل ځای استفاده ځینې وکړي. او بل هم دوستانو رولر ټول لرم. زه راځم زه به دا سمپلونه ایسته کړم. اوس راځو دوستانو په دې ځای کې رولر ټول مثلا د خبرې زه غواړم چې اندازه د دغه ډبره چې کوم ده د دې اندازه معلومه کړم چې د دې لوړوالی څونه دی. نو تاسې اوس وګورئ زه به په دا ترتیب سره د اندازه چې کوم معلومه کړم. تاسې اوس وګورئ دی وایي چې د دې هیټ لوړوالی دومره دی او بردوالی دومره دی. د رولر په واسطه موږ کولی سو چې د یو ټکسټ یا ډیزاین چې اندازه معلومه کړو ځان ته. مثلا د خبرې دا رقم لوړوالی غواړئ
کولی شئ چې هغه مکمل د هر ځای لوړوالی چې ټکسټ یې ډیزاین یې د هر شي هغه کولی شئ لوړوالی یې بردوالی هیټ ویټ دا ټول چې شکي د رولر ټول د لارې معلوم کړئ او بل هم دوستانو نوټ ټول دی مثلا د خبرې تاسو په دا ایمیج کې ځینې نوټونه د ځان لپاره نیسئ د ابشار مثلا زه غواړم د ابشار په بل ایمیج کې زه ایسته کړم نو زه دلته په کټ لیکم چې کلیر دیټ بس خلاص مثلا دا یو نوټ شو دې ځای کې بل نوټ ته ځان سره لیکم ایډیټ دیټ هر ځای تاسو کولی شئ چې نوټونه چې شکي ځان سره ثبت کړئ دا د څه شي د نوټ د لارې کولی شئ البته دغه نوټ دا کومې علامې چې دي کومې نښې دا په ایمیج کې نه ثبتېږي دا فقط ستاسو سره په دا پروجیکټ کې دي ایمیج که تاسو ثبتوئ هغه بیا دا نه وي په کښې کې دا فقط یو یاداشت دی چې ستاسو سره پاتېږي او بل هم دوستانو کانټرول لرو کانټرول د دې دپاره دی چې مثلا د خبرې زه غواړم چې ځینې ځایونه ځان ته معلوم کړم کانټ کړم راځم اول به دغه رنګ زه تور کړم بیا به نور هم تاسو سم معلوم شي مثلا د خبرې زه غواړم دلته دا ځای ایډیټ کړم پسې ورپسې دا ځای او بیا مثلا دا ځای ایډیټ کړم تاسو اوس وګورئ ځایونه ماته ټول معلوم کړل دا هم په ایمیج کې نه راځي په ډیزاین کې دا نه راځي دا فقط د لې پاتېږي یعنې دا د دې دپاره دی چې مثلا ما څخه دا ورک نه شي چې ایډیټ باید زه د کومه ځای شروع کړم ماته را معلومېږي بیا چې اول باید ایډیټ دلته وسي بیا دلته بیا دلته بیا دلته نه دا د کاونټ دپاره دا کارول کېږي نو کولی شئ کلر ور چینج کړئ کلیر دا کلیروي او دلته مثلا د ځان سره ثبتوئ د اساسي کاونټ دا ټول کولی شئ دلته سرته ورسوئ په بل درس کې به دوستانو د خیره پر سپاټ هیلینګ برش ټول هیلینګ برش ټول پیج ټول کنټینټ اویر میپ ټول او دغه رنګه ریډ آی ټول باندې کار کوو ستاسو له توجه نړۍ مننه د خدای په امان